استقلال هیوادوالو مبارک، استقلال جهاد پالو مبارک، څه عظیم افتخار دی. اسلامی نظام دی الله تعالی جل جلاله یو لوی احسان او یو پیرزوینه ده چې په کومو بندگانو باندې کوم بندگان چې الله پاک جل جلاله له دغه نعمت نه برخمن کوي دا دی الله پاک یو خاص احسان او یو خاص پیرزوینه په دغه خلقو په دغه بندگانو باندې وي. ځکه دا داسې یو نظام ده چې په دې کې د خلکو تر مابین عدالت قائم وي، د ظلم او د جور مخنیوی پکې سوی وي، دلته د اختلافاتو لپاره کوم ځای نه وي، د جنگ او جدل لپاره کوم ځای نه وي، اقتصادي فقر د دې مخنیوی اسلامی نظام کوي، د خلکو د مال د آبرو د سر د وینې حفاظت او ساتنه پکې کیږي او خلکو ته د امن او د اطمینان او د سکون د زندګۍ زمینه مساعده کیږي. دا په تجربه ثابت ده او په مشاهده باندې موږ تاسو ګورو چې په نورو نظامونو کې که هر نظام راوخلې که شاهي ده که دیموکراسي ده که جمهوری ده، هر نظام چې راوخلې په هیڅ یو نظام کې عدالت خوندي نه ده، اتفاق او اتحاد قائم نه ده، د خلکو تر مابین اقتصادي فقر پورته نه ده، خلک په آرام او په اطمینان نه دي. دغه څه چې هغه د ژوند اساسات دي دا یوازې الحمدلله اسلامي نظام خلق ورڅخه برخمن کوي او دا څه په اسلامي نظام کې موجود دي. نو اسلامي نظام د الله پاک جل جلاله یو لوی احسان او یو پرزوینه ده چې په عباد باندې لوروي او د دې نظام ډبره او بنسټ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک لږ څه کم 1400 کال وړاندې په مدینه منوره کې د دې نظام بنسټ خیده او کله چې د دې نظام بنسټ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک له خوانه کې خودل سوی به څه کړی دي؟ آیا په خپل حال باندې امداسي پریخي؟ آیا دې ته انتظار ده چې ودرې له بلې خوانه دا نظام وساتل سي، حفاظت وسي، ترقي وسي؟ که نه، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو د دې د حفاظت او د دې د ترقي لپاره کومې هلې ځلې کړي دي؟ نو که د موږ تاسې د سیرت له کتابونو سره لږ هم بلدتیا ولرو، سیرت ته لږ هم سر ورښکاره کړو، نو دې پایلې ته رسېږو چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله د نظام بنسټ ایښی، ډبره ایښې، د دې د حفاظت او د ترقي او د ساتنې او د پرمختګ او د رفاه په خاطر باندې هره ممکن لار لټولې او هره ممکن لار باندې عمل کړی ده. که د دې نظام د دفاع په خاطر باندې تورې او توپک ته اړتیا او ضرورت پېښ سوی، نو د بدر میدان او د احد میدان ته په خپل ذات مطهره او په خپلو نازنینو قدمونو باندې هلته ورغلی او د نظام دفاع یې کړې، د نظام ساتنه یې کړې. او که د دې نظام د حفاظت او د ساتنې لپاره یوې قلا او یو خندق ته ضرورت پېښ سوی ده، نو بیا د احزاب او د خندق په غزوه کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک بې ذات خود په خپله باندې په خندق کښندلو کې او خندق ښکلو کې په خپله باندې ونډه اخیستې، هلته یې تکلیف برداشت کړی، هلته یې لوږه برداشت کړې، حتی په خپله مبارکه خېټه باندې د لوږې په وجه باندې تیږې تړلي. او که د دې نظام د رفاه او د حفاظت په خاطر باندې صلح ته ضرورت پېښ سوی ده، بیا حدیبیې ته تللی او هلته یې له دښمن سره صلح کړې ده. او د دې نظام د حفاظت او د رفاه په خاطر باندې که د تعلیم په خوا کې ووایو، نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د صوفي د مدرسې تهداب وضع کړی، مساجدو کې خطیبان او مؤذنین ټاکلي او تعلیم ته یوه خاص پاملرنه کړې ده. حتی کې د سیرت په کتابونو کې ذکر دی چې له کافر نه هم د تعلیم په برخه کې استفاده سوي چې کوم بندي وو په کومه غزوه کې او د ځان د خلاصون او د فدیې لپاره یې څه نه درلودل، خو خط یې زده و، لیک لوست یې زده و. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ویلې چې د مسلمانانو بچیانو ته دومره نفرو ته لیک او لوست ورزده که تا به په مقابل کې موږ آزاد کړو. که اقتصادي برخه ته سوچ وکړو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک په هغه وخت کې د نظام اقتصادي برخه په دې شکل باندې پیاوړې کړې چې احتکار د خلکو تر مابین ممنوع ګرځولی، د احتکار ګناه خلکو ته بیان کړې ده،
د بیجای خزانې او ذخیره کولو ګناه خلکو ته بیان کړي او د حلال کسب و کار فضیلت صحابه کرامو ته بیان کړي. حتی کې د سیرت په کتابونو کې ذکر دی هغه صحابي مبارک سلاسونه تڼاکې وله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک پښتنې تیر وکړه پسې لاسونه تڼاکې دي وای د خپل اهل او د عیال لپاره مې خواري او مزدوري کړي کسب و کار مې کړی نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک دغه صحابي لاس راخیسته او خپل کړی ده په دې خاطر باندې الته اړتیا دغه و الته ضرورت هم دغه و الته اقتصادي وده په همدغه شکل باندې راتلله. زه په دې باندې مطمئن یم که په هغه وخت کې رسنیز میدان ولی په اصطلاح یا د تبلیغاتي جګړې میدان په دغه شکل باندې وی لکه دا اوس په کوم شکل باندې ده نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک به خامخا په دې برخه کې هم لازم اقدامات کړي ول لازم تدابیر به ورته نیولې ول او په دې اړه باندې به په خپل باندې په دغه برخه کې کار کړی. نو اسلامی نظام د الله پاک جل جلاله یو احسان او یو پیرزوینه ده. لډیر وختونو نه بعد لډیر کشمکش نه بعد د مقتصد دغه امت او ملت د افغانستان ستړی امت او ملت الله پاک جل جلاله بیا دغه انعام نه برخمن کړی